خصوصا هغه ګناهونه چې هغه د انټرنیټ او د موبایل په ذریعه کېږي، دې شي زموږ د ایمانونه ډېر تباه او بربادي کړو. که دغه لار دې وي نو ته تاواني یې، ته په ګټه کې نه یې، خو بدل یې که اوس نه، اوس یو ژوند شروع کوي نوی، توبه وباسئ الله ته، واپس شئ الله ته، تعلق جوړ کړئ د الله سره، رابطه جوړه کړئ د الله سره، کومې کوتاهیانې نافرمانیانې چې دي هغه پرېږدئ. خصوصا دا ټک پکې زه خاص کو، خصوصا هغه ګناهونه چې هغه د انټرنیټ او د موبایل په ذریعه کېږي، دې شي زموږ د ایمانونه ډېر تباه او بربادي کړو. نو لږ دې طرف ته م توجه کړئ. الله رب العزت دی دا کوم عمر چې زموږ تېر شوی دی په دې کې چې کومې کوتاهیانې شوي دي، الله رب العزت دې موږ ته معاف کړي. د روان وخت الله موږ له طاقت راکړي چې د هغه بندګي وکړو، او الله رب العزت چې د دې خوږو مجالسو نه موږ دې ته الله نه محرومه کړي، او الله دې موږ له مرګ په داسې وخت کې راولي چې موږ زموږ تعلق او تړون د دې مجالسو سره کلک کړي او مضبوط وي.